أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر مکی سورت ته پدې کې 3 آیتونه یو رکوع ده. په قرآن مجید کې د ټولو نه لنډ سورتونه هغه 3 سورتونه دي: سورة العصر، سورة الكوثر او سورة النصر. د دې نه لنډ سورتونه په قرآن مجید کې نور نشته. د دې سورت د مخکې سورت سره ربط په دې طریقه باندې دی چې په سورة التکاثر کې زجر و په تکاثر او په غفلت باندې، یعنی په ډیروالی د جمع کولو د مال، او په دې صورت کې ذکر ده په نتیجه د هغې باندې چې د ډیروالی د مال او د غفلت نتیجه هغه تاوان او نقصان. نو الله پاک قسم خوري والعصر، چې قسم ده په زمانه باندې. دا عصر په تفسیر کې مفسرین ډیر اقوال بیانوي، لیکن مشهور قولونه په دې کې دوه دي. یو دا چې د عصر نه مراد سره، نو یو تفسیر دا بیانوي چې مراد د عصر نه دا زمانه ده. نو عصر هم زمانه ته ویل کیږي، دهر هم زمانه ته ویل کیږي. هل اتى على الانسان حين من الدهر، لیکن عصر هغه زمانه ته ویل کیږي چې هغه تیر شوی زمانه، او دهر راتلون کی زمانه. نو مفسرین وایي چې د عصر نه مراد دا زمانه ده. زمانه ویل کیږي چې په هغې کې مختلف حالات او واقعات د انبیاو او د هغو د قومونو دغه شانتي عذابونه په منکرینو باندې او نجات د مؤمنانو هغه ذکر شوی. نو یو قول دا دی چې د عصر نه مراد زمانه ده چې الله پاک په دغه تیر شوی وخت باندې چې هر انسان یا تیر شوی په هغه باندې دا وخت یي، نو هغه په دې باندې په خپله باندې پوه شوی یا د هغه واقعات د تیر شوو خلقو د اوریدلی او په هغې باندې پوه شوی. او دویم قول دا دی چې مراد د عصر نه وخت د مازیګر دی، چې دغه وخت د ورځې آخري وخت دی، او دغه شانتي دغه وخت د تاجرانو او د مزدورانو د تاوان او د ګټې وخت. او دریم قول دا دی چې مراد د عصر نه دا د مازیګر منځ دی، ځکه په یو حدیث شریف کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، او كما قال عليه الصلاة والسلام.
چې د چا نه د مازدیګر مونځ دا قضا شو، فوت شو، نو گویا چې د دغې سړي ټول اهل و عیال دا مړ شو، هلاک شو، او د مال هغه نورو خلقو هغه ویوړو، لوټ مار شو. نو د دغې انسان دپاره به څومره د نقصان او د پریشانۍ خبره چې د ټول اهل و عیال هغه ختم شي او د مال هغه نور خلق ویسي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د مازدیګر د مانځه فوت کېدل هغه د انسان دپاره دومره د لوی نقصان باعث ګرځي. واس مفسرین وایي چې د فوت کېدو د مانځه نه څه مراد؟ یو قول دا دی چې د چا نه په غیر د عذر نه د جماعت منځ فوت شو د مازدیګر، نو دی د دغې وعید مصداق جوړ شو. او بل قول دا دی چې په غیر د عذر نه د چا نه د مازدیګر د مستحب وخت دا ختم شو چې د په دې کې منځ ادا نه. او د مانځه د رستوالي د وبال یوه واقعه حافظ ابن قیم رحمه الله هغه ذکر کړی ده چې په علاقه کې دوه کسانو ښځه خاوند او دواړه ډېر نیکان او د هغو دوه بچیو، یو الک او یو جنۍ، دا هم نیکانو. نو په دې کې د پلار وفات شو. نو د پلار د وفات نه څه وخت بعد لوري وفات شوه، نو چې خلقو د قبر د دفن انتظام کو، نو د هغه قبر نه د ور شغلې لمبې راوچتې شو. نو د الک ډایرک کور ته راغی او توره یې راواغسته، مور ته یې وی چې وایه چې زما د دې خور څه داسې عمل و. نو د دې مورې اول په ذهن کې دا خیال و چې دی د دې پریشانۍ خفګان د وجې نه په ده څه اثر شوی دی. نو دی په خپل خود کې نه دی لګیا، نو ده ته یې وی چې بچیه دا مرګ په هر چا راځي او ټوله دنیا به مړه کېږي، موږ به هم مړه کېږو. هغه وی نه، دا راته ښه پته ده، خو د دې د کردار خبره راته کوه، ځکه چې د بچي په کردار باندې مور پلار ښه پوهېږي. بیا د لور په باره کې مور دا په هر څه باندې پوهی. نو چې کله یې ورته خبره وکړه، نو هغې ورته ووي چې بچیه د کله نه چې دا را پیغله شوې ده، نو زه هم چېرته د کور نه نه یم وتي او دا مې هم چېرته بهر ته وتو ته نه ده پرېښود، او نه زمونږ کور ته داسې څوک را دننه شوی دی چې هغه نامحرمه. خو د دې یو عمل ماته معلوم دی چې اکثر به دې په مانځه کې سستی کوله، نو په اخر وخت کې به یې مونځ کو چې د مونځ مستحب وخت به ختم شي. دا لازمي نه ده چې د هر چا سزا یا عذاب هغه انسان په خپله وي، ځکه الله پاک مخکې فرمایلی دي کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم، چې خامخا تاسو به جهنم وینئ او تاسو ته به دا هر څه معلوم شي. نو دا د مانځه په ناوخته کېدو باندې داسې یو وبال هغه د انسان دپاره جوړېدی شي، نو چې څوک د سره مونځ نه کوي او ښه په غیرت یې بیا نه کوي. یو مونځ نه کول دی، یو په نه کولو ښه غیرت کول هم دی بیا، ځکه چې دی ښه برابري په صحت باندې او څه عذر بیماري نور څه ورته نه او د مانځه وخت شي او دی په کور کې ناسي او خندا خوشحالي یا د خپلو بچو سره ګپ شپ لګی دی نه راځي.
نو د دې نه غټه بدماشي نوره څه ده؟ نو الله پاک قسم خوري والعصر چې قسم دی په زمانه باندې ان الانسان لفی خسر چې یقینا انسان خامخا په تاوان کې دی، لفی خسر خامخا په تاوان کې دی. وس انسان لفظ ذکر شو چې عام انسانان د دې نه مراد دي، که کافر دی، که مشرک دی، که فاسق دی، که فاجر دی، که هر څوک دی. نو الله پاک وایي چې زما د قسم وي په زمانه باندې چې یقینا انسان خامخا په تاوان کې دی. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر هغه کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه یې کړي دي، یعنی د سنت موافق عملونه یې کړي دي. وتواصوا بالحق او په ښه وینا یې کړې ده یو بل ته د حق. وتواصوا بالصبر او په ښه وینا یې کړې ده یو بل ته د صبر کول. چې یو بل ته معاشرې ته خپل اولاد ته د حق وصیت کړی چې بچیه دا پلانکی شی زما حق دی یا زمونږ حق نه دی. من خپل بچو ته نن کم تعلیم او کم طریقه پاتې کوو. کله یو زیږی انسان خرڅ کی یا بل څه شی خرڅ کی نو په هغې کې د معمولي یوه نکته پاتې کی، نو که دا بیا مقرا شي او یا په ده باندې تنګ دستي راشي نو د هغې یو لفظ یا د هغه یوې نقطې د وجې نه بیا دغه انسان دی په عذابی او د هغه نه بیا د خپل بچي په هغې باندې پالي. او که ده ته داسې حالت را نشي په بچو یې داسې څه وخت راشي نو د هغې نقطې نه بیا هغه بچي فایده الي. آیا دا وتواصوا بالحق دی او که نه دی؟ اوس انسان په خپله په دې هر څه بیا پوهېږي. وتواصوا بالصبر چې د دین په معامله کې چې کله دین ته تا ملا وتړله او د خدای احکاماتو ته دې غاړه کېښوده نو په دې کې به هر قسمه ورځ راځي، د پریشانۍ به هم راځي، د خوشحالۍ به هم راځي، تنګ دستیا به هم راځي، وسعت به هم راځي. خو الله پاک وایي چې یو بل ته به دو وصیت کوي چې په دین کې دا سختی تکالیف راځي. دا زمونږ په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هم راغلی، دا څه د پریشانۍ خبره نه ده چې مونږ د الله ناخوښه یو ځکه دا تکلیفونه راځي. که نه پیغمبر علیه السلام خو د خدای محبوب و، په هغه بیا ولې راتلو، په صحابه کرامو ولې راتلو، په تابعینو باندې. نو یو بل ته به د دې صبر وصیت کوي چې په دنیا کې به دا حالات راځي خو موږ به د دین او د خدای د حکم نه یو قدم اخوا دیخوا کیږو، تکلیف دا به برداشت کوو. الله پاک دې مونږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. د دې د وجې نه وایي کله چې به صحابه کرام د یو بل نه رخصتېدو یو مجلس به یې ختمو نو یو بل ته به یې سورة العصر ووي، د دې دپاره چې دا یو بل ته یاد دهاني وکړي چې چېرته د ده نه غفلت ونه شي او د دنیا مینه محبت د ده زړه ته هغه په داسې طریقه باندې دننه نشي چې د دنه د خدای احکامات هغه چرته کې پاتې شي. او بیا چې به دا صورت وي نو بیا به یو بل ته ووي چې السلام علیکم، بل به وي وعلیکم سلام، رخصت پشو. په دې کې ډېر لوی سبق دی، ډېر مختصر صورت دی. سورة الهمزه، سورة الهمزه مکی صورت دی، په دې کې 9 آیتونه یو رکوع ده او د دې صورت د مخکې صورت سره ربط په داسې طریقه باندې دی چې په مخکې صورت کې څلور صفتونه هغه د خسران
څلور صفتونه هغه د کامیابی بیان شو د انسان. نو په دې صورت کې څلور صفتونه بیانېږي د انسان د خسران او د تاوان. نو الله پاک فرمای ویل لکل همزة لمزة، هلاکت ته د هر یو پیشیشه بد ویونکي. لمزه او د مخامخ طعن کوونکي. په هر معاشره کې دوه قسمه خلک دي. یو داسې خلک چې هغه د هیڅ قسمه اصول و خیال لحاظ نه ساتي، او بعضې خلک داسې چې مخالفت کوي لیکن په یوه دایره په هغې کې دننه مخالفت کوي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخالفین هغه ډیر سیوا او په قسمه قسمه طریقو به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخالفت کو. څه داسې و چې مخامخ به راغلو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به یې بدې ردې وي. څه داسې و چې هغو به پیش شه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو مخالف و. نو الله پاک د هغې خلقو بیان کوي او دا د قیامته پورې هر څوک چې په دغه شان صفت باندې نو د هغو دپاره دا وعید دی. ویل لکل همزة لمزة، تباهی ده د هر یو پیشیشه بد ویونکي او مخامخ طعن کوونکي. الذي هغه جمع مالا وعدده چې جمع کوي مال او شماري هغې لره. یعنی مال جمع کوي او شمار د هغې کوي د دې دپاره چې چرته په دې کې کمی رانشي، او که روپۍ دوه روپۍ د هغې نه ولګي نو دی بیا په دې کوشش کوي چې په هره طریقه خو چې دغه واپس هغه خپل حساب دی پوره کړي، د جایز او ناجایز خیال نه ساتي. یا مفسرین لیکي وعدده او شماري هغې لره، یعنی د مال دفع کوونکی د مصایبو او د حوادثو ګڼي چې دا مال زما سره یي نو چې په ما باندې کم حوادث او کم مصیبتونه تکالیف راځي نو په دې مال سره به دا دفع کوم، دا به ختمي. نو الله پاک وایي یحسب ان ماله اخلده، ګمان کوي چې یقینا مال د دبا همیشه وساتي دلر، همیشه به دی په دې مال باندې د دې تکالیفو او مصیبتونو نه خپل ځان بچ کی او په دې سره به د تکالیف مصیبتونه دفع کی. الله پاک وایي دی دا خیال کوي. کلا هیڅ چرې داسې نه ده، لینبذن فی الحطمه، خامخا وبه غورځولی شي په حطمه کې. حطمه ډیر ماتونکی، نو یا خو حطمه نوم د جهنم دی یا حطمه د جهنم د طبقې نوم دی. نو الله پاک وایي کلا هیڅ چرې داسې نه ده د انسان چې کم خیال کوي. لینبذن فی الحطمه، خامخا وبه غورځولی شي په حطمه کې. وما ادراک ما الحطمه، او څه خبر درکړی دی تا ته چې دا حطمه څه شی دی، دا ماتونکی ډیر ماتونکی څه شی دی. نو الله پاک وایي نار الله الموقده، ور د الله تعالی دی چې بل کړی شوی دی
التي تطلع على الافئده هغه به ورخیږي په زړونو باندې انها علیهم مؤصده یقینا داور په دو باندې جوخ کړی شوی یو حدیث شریف ته چې د جهنم ور کله زر کاله بل کړی شو نو دا سور شو نو د هغې نه وروستو چې بیا نور زر کاله دی بل کړی شو نو دی سپین شو او د هغې نه وروستو بیا نور زر کاله چې دی بل کړی شو نو دی تک تور شو نو اوس همیشه دپاره به دی دقه شانتي نو الله پاک وفرمایل چې خامخا وبه غورځولی شي په حطمه کې او دا حطمه هغه شی دی ور دی چې دا الله پاک بل کړی او زړونو لره دی رسیدونکی دی نو د زړه خاص ذکر وشو د دې دپاره نور خو به دی ټول بدن سیزي خو د زړه خاص ذکر د دې د وجې نه وشو چې د دنیا څومره ناروا او غفلتې کیږي او د دغې ناروا او مینه محبت نو دا د دې د زړه سره تعلق دی چې دا خیالات دا دی په زړه باندې دغه خیالات کوي او دغې نارواو طرف ته دی راغب کی بل دا چې دا حطمه ماتونکی دی نو الله پاک فرمایل چې دا همزه لمزه همزه او لمزه دو د نیکانو خلقو زړونه مات کړي په دنیا کې نو ردو دپاره الله پاک داسې ور تیار کړی دی چې ردو اډوکي به مات کی او دننه به سرایت وکي چې وبرسي نو الله پاک وایي التي تطلع على الافئده هغه به ورخیږي په زړونو باندې انها علیهم مؤصده یقینا داور په دو باندې جوخ کړی شوی دی نو د هر طرف نه داور دا جوخ کړی شوی دی الله پاک وایي فی عمد ممدده پستنو اوږدو کې یعنی څنګه چې دا بټۍ دا پیپونه لګېدلی او دننه دا ډډي نو دغه شانتي به دا انسان داسې په یو دغه کې ورکړی شی چې د هر طرف نه به دی بند شوی په اور کې د ده دپاره به د وتو څه طریقه او لار نه نو دا اور به پورې دغه شان جوخ شوی او رده به یو طرف ته لار د وتو یا د تلو د تښتېدو ده الله پاک دې زمونږ د ټولو حفاظت وفرمایي والعصر قسم دې په زمانه ان الانسان لفی خسر یقینا انسان خامخا په تاوان کې دی الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي وتواصوا بالحق او په ښه وینا یې کړي ده یو بل ته د حق وتواصوا بالصبر او په ښه وینا یې کړي ده یو بل ته د صبر کولو بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة تباهی ده د هر یو پیشیشه بدویون کی مخامخ تعان کون کی همزه هغه چې پیشیشه د بل بدوی او لمزه هغه کس ته چې مخامخ په تا باندې تعن
چې تا ته ګوره د پلان کې بچیا ته د دې خبرو شوې دا مخامخ طعن یا په قول باندې طعن کوي چې پلان کې نه دی هغه ګوډ او دا بل دی په اشاره باندې طعن او عیب بیانوي د انسان نو الله پاک وایي د دې دواړو دپاره تباهي ده الذي جمع هغه چې جمع کوي مالا مال وعدده او شماروي هغه يحسب ګمان کوي ان ماله چې یقینا مال د دبا اخلده همیشه وساتی دلرا کلا هیچ چری داسی ندا لیمبذن خامخا وبغرزولشی فی الحطمه په حطمه کې وما ادراک او څه خبر درکړی دی تا ته مل حطمه چې څه شی دی حطمه نار الله ور د الله تعالی دی الموقده چې بل کړی شوی دی التي تطلع هغه به ورخیږي على الافئده پزړونو باندې انها عليهم یقینا دا ور به پدو باندې مؤصده جوخ کړی شوی وي نو دا ور به پدو باندې د هر طرف نه را جوخ کړی شوی فی عمد ممدده پستنو اوږدو کړی شو کې